زنانه دا غلطي مه کوئ چې خپلو ماشومانو له په کورونو کې د ډسپلین ټیبلټ ورکوئ چې کله تبه پې زیاته راشي او اکثر په کلو کې دا کیږي. نو دا د ټولو نه غټ غلطي دی او د دې غلطي نقصانات دا دي چې کله تاسو ماشوم ته دا ټیبلټ ورکړئ نو د ټولو نه اول د هغه چې کوم مازغه دي په هغه کې پړسوب راوستلی شي، کوم ته چې سیریبرل ایډیما ویلی شي. د دې سره د هغه چې کومه ینه او ګردې دي هغه هم خرابېدو طرف ته ورسره تللی شي. او د دې سره غټ نقصان دا دی چې د ماشوم په وجود کې دننه چې کومه وینه ده هغه د ماشوم په وجود کې دننه بهیدي شي او ماشوم ته ډېر زیات نقصان ورکول شي. دې سره د هغه د پوزې نه هم وینه بهیدلی شي. نو کله هم چې دا ډسپلین ټیبلټ څوک استعمالوي نو د 1400 کالو نه کم عمر چې وي نو هغه خو هسې هم نشي استعمالولی. او کله چې دا څوک استعمالوي نو دا د وینې نرمېدو لپاره استعمالیږي چې بغیر ډاکټر نه دا تاسو هرګز نشئ استعمالولی. نو کومې هم زنانه یا څوک هم چې خپلو ماشومانو له ډسپلین ټیبلټ ورکوي د تبې کمېدو دپاره نو دا هرګز مه ورکوئ ځکه چې دا د هغوی دپاره نقصاني دي. د دې په ځای باندې تاسو بروفین یا پیناډال شربت ورکولی شي. ماشوم د عمر مطابق او د ډاکټر په مشورې سره هرګز تاسو دا ټیبلټ مه ورکوئ ځکه چې دا ډېر زیات نقصاني دي ستاسو د ماشوم دپاره. دغه شان ستاسو د صحت په اړه میډیکل معلوماتو دپاره زموږ سره اوسئ. که چیرې دا ویډیو انفارمیټیو وي د خپل فرینډ سره یې شیر کولی شئ. شکریه، الله حافظ.